علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه مشتاق علم یو ځل بیا د کلیوال رنګونو سره تاسو ته مخاطب شوم. جی کتونکو راغلی ما د زمیندار ماما پټي ته د سبزۍ موسم دی، خو دا ټایم چې زه ولاړ یم نو د الوګانو په پټي کې ولاړ یم. اوس الوګان راټوکېدلي دي، هغه الوګان راوباسي او منډیانو ته سپلای کوي. خو دلته کې یو زمیندار ماما جي مونږ سره ناست دی، بورۍ چې کوم ده ګنډې الوګانې پکې اچولي دي، دوی سره خبرې کوو، تاسو واورئ. دا السلام علیکم ماما جي، څنګه حال دی؟ خیریت دی، ټیک ټاک. تاسو څنګه یې؟ خیر دی؟ خیر دی الحمدلله. تاسو خیر؟ نوم هم څه دی خیره؟ ګلسید. ګلسید ماما. ګلسید ماما دا څه کې؟ څه کوم خو دغه بورې ګنډم. دا د څه بورۍ ده د خیره؟ د الوګان. الوګانو. الو څومره سایز کې دی دې ټایم کې؟ موږ ته دې ونه ښود الو. دا وګوره ماشاءالله ماشاءالله. دا الوګان دي که نه؟ دا هم راویسه څونه موده کې دا الو راورسېدو؟ دا تقریبا چې یاره 2.5 میاشتې کې به رارسېدي. 2.5 میاشتې کې. او دا راته ووایه حاجي صاحب چې دا بورۍ هم دغه کړې، دا به اوس چېرته وړئ؟ دا په خپله خرڅوئ که څه حساب کتاب دی؟ دا منډۍ ته وړو، هلته بیا خرڅوي. ها منډۍ ته. دا بورۍ تقریبا څه ریټ کې ځي نن سبا؟ دا ځي دغه 1100 1200. او دا خو غټه بورۍ ده، دې کې به څونه وي تقریبا الوګان؟ دې کې به تقریبا 18-20 کیلو. 18-20 کیلو بورۍ ده. کتونکو دا 28-30 کیلو. 28-30 کیلو دي که نه؟ 28-30 کیلو. حاجي صاحب دا د څومره وخت فصل دی؟ لکه دا څومره وخت کې راټوکېږي؟ دا جي دا 2.5 میاشتې 3 میاشتې اخلي. 2.5-3 میاشتې اخلي. صحیح ده. او د دې خواري ماري شته دی الوګانو که نه؟ دې خو جي دونه خواري ده چې دا خبره چې وي کرې نو بیا به چې کوم دی ګوډونه به وله ورکوي او مسالې او سپرېګانې او چې کوم دی دا ګیاګانې به دې لرکوي، ګوډونه به وله ورکوي چې کوم دی، او بیا به وله خاورې ورکوي، سپرېګانې به پکې لکه خرچه ډېره زیاته ځي. دا اوس څومره وخت پس تاسو ویشته دا الوګان؟ دا 2.5 میاشتې 3 میاشتې داسې اندازه ته نه اخلي. 2.5-3 میاشتې که نه؟ دا لکه د موړې مو ورته کړي او دغه دا به دونچکې تلیکې به که نه، لکه خواري خو ډېره زیاته ده که نه. او مطلب بازار 1200-1300 روپۍ بورۍ دي که نه؟ شیوان لکه مزې چې کوم دي خواريان ستاسو دي او مزې به بیا وي آی پي هوټلو والا کوي، دغه کم غټان خلک دي دغه به کوي. ولې چې دغه فیکټریانو کمپنیانو ته دا الوګان سپلای شي نو د دې نه قسمه قسمه چپسونه سازېږي یا داسې نور برګرو مرګرو کې استعمالیږي. کتونکو دا وګورئ ماشاءالله ډېر ښکلي الوګان دي. دا اوس بندۍ دا پې څه ورچوي؟ دا سر دی که نه پلاستیک والا؟ دا الوګان دي، دا بورۍ پرتې دي ځای په ځای. کتونکو ګورئ ښیم درته زمونږ زمیندار خلک چې کوم دي کړاو هر څه د دوی دی. مزې کې تاسو ګورئ چې په دې غټو غټو ګاډو کې خلک ګرځي، دا هم د دې زمیندارو په مخ باندې ګرځي. دا غریبانان خوارۍ نه وکړي، د دوی نه بورۍ په 1000-1200-1500 په دغه روپیو لاړې شي او بیا مزې به بل څوک کوي. ولې چې دې نه قسمه قسمه ډشونه تیارېږي، داسې چپس شو، برګرې شوې، نور قسمه قسمه مټیریل ته تیارېږي. دا الوګان دي ویستي دي، تاسو وګورئ ماشاءالله ښکلی الو دی. ماشاءالله ماشاءالله تک سره کچه کچه الوګان. دا کتلی شئ دا مزدوران لګیا دي. استاد جي دې خوا لږ راشه ګپ به لګو. دا اوباسي دا الوګان، دا مزدوران داسې اوباسي؟ دا چې او مزدوران موږ سره سار نه لګیا وو که نه، اوس د جمعې ورځ باندې چوټي وکړله لکه هغوی لاړه که نه. څو کسان دې کې دغه 15-14 پورې کسان. د مزدور دیاړي تاسو څه ورکوئ؟ د مزدور 500 روپۍ دیاړي دی. 500 روپۍ دیاړي دی. حاجي صاحب څنګه حال دی؟ حالات ښه دي؟ څنګه تا هم الوګان شته که څه پروګرام دی؟ چوټي دې وکړه که نه لا نه یې شوې؟ دا ماما جي هم لګیا دی. ورځو چې کوم ځای کې دا ټوپونه پراته دي دا هم درته ښایي. دا د الوګانو بورۍ دي، دې نه دا ډکې کړي، دې نه پس چې کوم دی دا به منډۍ ته ځي دا الوګان. دا پروګرام هغه خلکو دپاره دی کوم خلک چې د ملک پاکستان نه بهر دي او هلته کې کیدی شي بهر ممالک کې، یورپي ممالک کې دا شیزونه هغوی په نظر باندې لکه نه راځي پټي لرې وي چېرته نو ځه دا هم ورته کیمرې په سترګه باندې راوسته. دا ماماګان لګیا دي. دا بورۍ ډکوئ که نه؟ بورۍ ډکوئ. ماشاءالله ماشاءالله. هلکه ته ولې ته پکې خوشحاله یې که څنګه یا؟ څنګه مزه کوي که نه چې د الوګانو باسي؟
او بس پیسې نه چې داسې وباسې که نه بغلا یې وباسې نو مزه کوي نه د غلا هغه خو بېله مزه کوي هغه بیخي پرې پیکیج کوي هغه خو بل پیکیج. وروره ورځو مخکې م ګوري حاجي صاحب اجمل بابا خبر کاکاجي څه به وایې د خیره د الوګانو نن ماشاءالله ویستله د الوګانو دا وایم چې د زمیندارو پروګرام داسې دی چې 50,000 شپېته روپۍ ولګوي خو منځ کې وروسته ورته 10,000 روپۍ نه پاتې کېږي او 10,000 ته نه پاتې کېږي په دې پټي به څونه خرچه ده شوي څونه کاروبار شوی ټول کاروبار لاړه اوس سبزۍ والا ته ورغلی رخامې ورته یو لګولي او خرڅوي په بله او دلته د مالک او د دغه نقصان دی بالکل دا الوګان ګورو حاجي صاحب هم پکې خبرې وکړلې د خپل زړه بړاسې ویسته دا الوګان پراته دي دا کسان ورله راغله الوګانو چې باسي ماشاءالله نو دا د الوګانو والا دي دا وګوره دا بس پټي ماشاءالله خالي که نور پټی شته که نه استاد جي بس ختم شو نور هم شته که نه حاجي کتونکو دا یو شارټ شانته کې ویډیو مزه راکړه بهر ته راوتی ومه نو ډېره مزه راکړه ما وی چې یاره د مینهوالو ته دا پټی هم وښیم د خپل کلي علاقې دا پټي وګوري ماشاءالله چار چاپېره شینکي ده او نور دې سایډ ته ډېر تیز دی لایټ به راځي خو به هر حال تاسو ته ما دا ښودل دا کچا بادینې دي څومره مزه کوي وګوره اوهو ماشاءالله دا چار چاپېره چې تاسو ګورئ دا بورۍ پرتې دي د الوګانو دې نه پس سلوډر به راځي کوم ګاډی دی نه به ډکېږي او بیا به ځي منډۍ ته منډۍ کې به په دې باندې بولي کېږي د بولۍ نه پس په دا چې کوم د سبزۍ دکانداران دي دا به اخلي نو بیا به خپلو دوکانونو کې په کیلو حساب سره ورکوي خو تاسو وګورئ که دوکانونو ته لاړ شي نو تقریبا په 100 روپۍ کېجي 120 روپۍ کېجي خرڅېږي او دلته کې د دوی نه بورۍ په 1000-1200 روپۍ باندې ځي نو دوکاندارانو ته هم خواسته چې لږه ګزاره کوئ ټیک د کرایانې به هم وي بیلونه به هم ستاسو وي خو لږه ګزاره پکار دی طرف ته رالمه ګډبه ماما دا شپونکی دی دا سګرو شپونکی دا ولاړ دی ماشاءالله ګډې ورسره دي او زبردست او شپونکیه څه ګډې راوړه سلام علیکم خبرې کوه که نه ولې ژبه دې نشته څه خبرې کوه لکه نشي کولی ماشاءالله ټیپ دی ورسره وګورې نوم دې څه دی څه عاطف بھائی د کوم ځای د خیره منګه د ګبرال یو دلته اوسېږي د ګبرال یو زموږ پروګرامونه ګورې او دا لاس کې څه ریډیو دی که ټیپ دی دا ریډیو هم دی او ټیپ هم دی ریډیو هم دی او ټیپ هم دی ماشاءالله او دا ګډې ورته سره دا ګډې د خپلې دي که نه دا خپلې دي څو ګډې دي دا یو 10 دي او ماشاءالله ته خو مالدار سړی یاره په دې کې د مالدار څه دي نه نو ګډې دي که نه 10 یو ګډه به څو خرڅې دا خرڅو مړه 60,000 10,000 15,000 کتونکو دا شپونکی ماما را سره ولاړ دی ده ته لږ سوال کوم چې راته ګډ شي ریډیو یې جب کې لګولی دی او دا به ورته سپیشل ډانس کوي ماشاءالله ګډې مو ورته سره او د شپونکي ماما ډانس وګورئ راځئ زموږ سره Get it back,